ملګرو د مال دولت زیاتېدلو دپاره د یا غنیو دا اوله شانتې وظیفه تاسو خامخا وکئ. که چېرې تاسو دا وظیفه شروع کړه که نه نو انشاءالله ستاسو په مال دولت کې به برکت راشي، زیاتوالی به پکې راشي او ستاسو غریبي به د الله رب العزت په فضل و کرم سره مکمل ختمه شي. اکثر ملګري وایي چې تاسو موږ ته وظیفې وښئ هغه لوی لوی وي موږ یې نشو کولی. نو دا مختصر شانتې واړه غوندې وظیفه درته در کومه که نه، که تاسو دا وکړه که نه او تاسو غریبانان یئ نو انشاءالله ستاسو غریبي به ختمه شي او که څه ناڅه مال دولت تاسو سره شته دی نو دغه کې به الله رب العزت تاسو ته اضافه وکړي، زیاتوالی به وکړي او برکت په پکې الله تعالی انشاءالله پیدا کړي. صحیح شوه. نو وظیفه څنګه ده؟ تاسو به داسې کوئ چې په ټوله ورځ کې صرف یو پیرا دا وظیفه به تاسو جاري ساتئ چې هر ټایم تاسو ته میلاویږي. نو وظیفې ترتیب څنګه دی؟ تاسو به 11 پیرې درود شریف ووایئ، د مونځ والا درود شریف کوم چې تاسو په مانځه کې وایئ دا به تاسو 11 پیرې ووایئ. بیا به ورپسې 90 پیرې 70 پیرې به یا غنیو صرف دا یو لفظ دا به تاسو 90 پیرې ووایئ، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، او اخر کې به بیا تاسو 11 پیرې درود شریف ووایئ د مونځ والا. نو دا وظیفه چې تاسو هر ورځ کوئ نو انشاءالله ستاسو په مال دولت کې به برکت راځي، زیاتوالی به راځي او ستاسو غریبي به د الله رب العزت په فضل و کرم سره مکمل ختمېږي. صحیح شوه. امید دی چې په دې وظیفې باندې به تاسو پوه شوي، که بیا هم پې تاسو پوه شوي نه نو مختصر یې تاسو بیا واورئ. 11 پیرې به درود شریف ووایئ د مونځ والا، بیا به ورپسې 90 پیرې یا غنیو دا به 90 پیرې ووایئ او آخر کې به بیا تاسو 11 پیرې درود شریف ووایئ او ورپسې بس د مال دولت د زیاتېدو دپاره په دې کې د برکت دپاره او غریبۍ ختمېدو دپاره تاسو دعا کوئ. انشاءالله تاسو ته به الله رب العزت مالداري در نصیب کوي، مال دولت به در نصیب کوي. کمې پیسې چې تاسو سره موجود دي په دې کې به الله رب العزت برکت راولي او ستاسو غریبي به د الله رب العزت په فضل و کرم سره مکمل ختمېږي. صحیح شوه. امید دی چې اوس به انشاءالله تاسو په دې وظیفې باندې پوه شوي یئ. که بیا هم پکې تاسو ته څه خبرې څه مشکلې پکې پریشاني پکې پوهېږئ پې نه نو کمنټ وکړئ. زه به انشاءالله کوشش وکړم چې تاسو ته ریپلی درکړم، تاسو ته جواب درکړم. خو تاسو دا وظیفه ضرور شروع کړئ ځکه چې مال دولت څه بده خبره نه ده. اکثر خلک وایي چې موږ دې ولې مالداره شو. مال دولت څه بده خبره نه ده، دا څه ډېره بهترینه خبره ده. غریبي ډېر بد شیز دی ځکه چې د غریبۍ د وجې نه اکثر خلک ډېرو ګناهونو کې مبتلا کېږي. کله خلک ډاکې اچوي په خلکو باندې او غلاګانې کوي یا نور بدو کارونو ته انسان مجبوره کېږي. دا ټول اکثر د غریبۍ د وجې نه دي. نو مال دولت چې چاته راشي دا څه بده خبره نه ده، دا ډېره ښه خبره ده. خو چې مال دولت په جایزې او حلالې طریقې سره راشي نو چې تاسو دا وظیفه کوئ د یا غنیو والا انشاءالله تاسو ته به الله رب العزت په حلالې طریقې سره مال دولت درکوي او کم مال دولت چې تاسو سره موجود وي نو دې کې به الله رب العزت برکت راولي. ټیک شوه. الله رب العزت مو ډېر ډېر خوشحاله باد وساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.